د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته بهرنیو پانګوالو په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او په ځینو برخو کې عملي چارې هم پیل کړي دي. د اسلامي امارت ویان وایي د داعشي فتنهګرو عمومي نظامي او عملیاتي مسؤل قاری فاتح 13 ورځ د کابل ولسمې حوزې اړوند خیرخاني سیمې شهر کې ذاکرین کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. امریکا کې د کاتولیکي کلیسا نومیالی کشیش هیلاریون هاګي د اسلام مبارک دین قبول او خپل نوم یې سعید عبداللطیف ته اړولی دی. نوموړی چې تازه مسلمان شوی وایي له کلونو راهیسې له اسلام سره مینه درلودله. ملي دفاع وزارت وایي د یاد وزارت لومړی مرستیال الحاج ملا فاضل مظلوم 13 ورځ د سفر په ترڅ کې د 215 اعظم قل اردو له قمندان د لواګانو له مسؤلینو د کنډکونو امیرینو او د دې قل اردو له مدیریتونو څخه لیدنه وکړه. سره محکمه وایي د فراه د استیناف محکمې رئیس د دغه ولایت له مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په جنرال کونسلګرۍ کې د بهرنی چارو وزارت لخوا استول شوی ډیپلوماټ رسما خپل کار پیل کړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د پلي چرخي دروازې امنیتي ځواکونه په پوره اخلاص او ژمنتیا سره خپل دندو ته دوام ورکوي چې الحمدلله ښې لاسته راوړنې هم لري. ازموینه ملي ادارې نن د ملي دفاع پوهنتون او پولیسو اکاډمۍ لپاره د نویو محصلانو د جذب ازموینه واخیسته. په دغه ازموینه کې د 252 تنو د ملي دفاع او 202 تنو د پولیسو اکاډمۍ لپاره نوملیکنه کړې وه چې له جملې به 150 تنه ملي دفاع پوهنتون او 300 تنه به د پولیسو اکاډمۍ ته جذب شي.